ماسکو کې ډیر ځینې وهلي دي. همدا علت دی چې په د دې دفاعي هغه آیرن ډوم چې دی چې کمربند آهنین ورته ویل کېږي، هغه پیوټن اوس اعلان کړی دی چې هغه باید د ماسکو شاوخوا ته راوستل شي تر څو ماسکو د یوکراین د حملو نه محفوظ کړي. او اوس چې پیوټن د پیسې مصالح هم غواړي او دغه جنګبندي غواړي، علت همدا دی چې د یوکراین حملات په روسیې باندې زیات شوي دي او دینه معلومیږي چې غربیانو یا بالخصوص اروپا، ځکه اروپایان خو د دې طرفدار نه وو، په دې باندې موږ کافي بحث کړی و په نورو برنامو کې چې اروپایان که امریکا به سوله موکړي، اروپایان دا سوله نه مني او غواړي چې دا سوله چې دا برهمه شي. د دغه برهمۍ لپاره د کودینه معلومیږي چې کله روسان او امریکایان سره نږدې کېږي، هلته اروپایان چې دي دغه زيلنسکي راپاروي او دغه نه غلط استفاده کوي. د دې لپاره اوس روسان دې ته تمایل نه لري چې جنگ خواته ډیر زیات لاړ شي، نور ساحې ونیسي. کوشش دا کوي چې د یوکراین دغه جنگ مخه ونیول شي چې ماسکو ته نور د دې لمنه اوږده نشي او تاثیرات منفي زیات نشي. ځکه تیره یو نیم دوه میاشتو کې تاسو وګورئ د روسیې کم از کم 9 میدان هوایي د یوکراین د ضربې لاندې و. میدان هوایګانو ته راکټونه لاړل، هلته رنویګانې خرابې کړلې. دا ډېر یو منفي تاثیر لري په یو لوی نظامي قوت لکه روسیه، ځکه چې روسیه خو توان لري چې که یو ځلې ورشي هر څه زیر و زبر کړي، خو هغه شی خو دی نه غواړي ځکه چې نړیوال دغه لري تاثیرات لري. په همدې لپاره دوی دغه وکړل. اوس دې خبره دې خواته وړي چې دوی سره کینی خبرو کې په وځي دي چې ځکه چې پیوټن دا اعلان وکړ چې د آماده دی چې خپل راسن د یوکراین سره یعنی مذاکرې ته کینی، خبرې ته کینی. دا شی په خوا دوی دا خبر نه کوله، درېمګړي او دغې ته سره باید دغه کول خبرې کولې. اوس مستقیما خبرو ته هم د امریکایانو یې د خراغلاس کړی دی چې که تاسو خپل منځ کینی خبره سمه کې ډېره ښه ده، ځکه د امریکایانو سره خبره جوړه ده، قرارداد جوړ دی او هغې خپل هغه مفادات چې دی هغه اخلي او دا جنګ هغوی نه غواړي. اوس دا جنګ نه امریکا غواړي او نه روسیې غواړي او غواړي چې دا مسله یو طرف ته حل کړي. خو زر په یوکراین کې اوس دغه دی، اوس په یوکراین کې یو بل دغه جریان شروع شوی دی. د زيلنسکي په مقابل کې یو حرکت شروع شوی دی چې زيلنسکي یوکراین د تباهي باعث شو. زيلنسکي یوکراین د امریکایانو او د غربیانو غلام وګرځاو او هغې د بابت دغه حرکتونه هم داسې ښکاره کېږي چې اوس د نړۍ ټول دا غواړي چې زيلنسکي لرې شي تر څو خبره یو بل مشر راشي، خبره حل خواته لاړ شي او د جنګ د خاتمه ورکړل شي. نو دا مسله چې دوی منځ کې ده د بغیر مصالحې نه د جنگ د لارې حل ناممکن دی، ځکه چې په دې کې دواړو طرفو کافي تلفات لیدلي دي. یعنې تلفاتو تعداد په صلحاو زرو دی، فعلا د یو زرو له زره نه دی، په صلحاو زرو دی. همدارنګه د یوکراین او د روسیې د دواړو طرف نه که فرضاً 2.5 لکه یو طرف ته ونیسي، 1,000,000 بل بیا هم 4 لکه شو، نو 4,400,000 ته خبره رسیږي د وژل شوو. همدارنګه په زرهاو ټانکونه، په سلهاو تیارې ډېر تباهي شوې ده د دواړو خواو ته. د 3 کاله جنګ داسې دوی پټاقۍ نه دي ایښتي، نو ځکه دواړه طرفه تضعیفه شوي دي او غربي نړۍ نور نه، ځکه خو امریکا خو شا شوې ده چې زه نور دغه نه ورکوم اسلحه، اروپا یې ورکوي وردې کي او اروپا دا هغومره توانایي نه لري چې دا کار وکړي. شیطانت لپاره بادشاهان ورکوي، مګر د پوره جنګ د ملاتړ لپاره خو توانایي نه لري. نو د دې لپاره د ټول طرف دې ته متمایل دي چې خبره جنګ نه ووځي. د همدې لپاره زيلنسکي باندې دغه دی که زيلنسکي لرې کړي او بل مشر راولي او د مذاکراتو میز ته کښېني، امریکا چې څه غواړي هغې ته به هغه ورکړي او روسیې ته به دا کومې سیمې چې نیولې دا به دوی ته پاتې شي او د جنګ مسله به یې ختمه